بیا راګرځم همدرد صاحب ډېره مننه چې موږ سره یې دا شمېرې به یو ځل بیا زه تکرار کړم. په افغانستان کې دا وخت 20 میلیونه خلک نړیوالو مرستو ته حاجت لري. تیر کال د روان کال لپاره چې کوم بودیجه د نړیوالو مرستو ضرورت دی هغه دی 1.1 بلین میلیارډ ډالر. په دې کې یوازې 2.2 میلیونه مرستې د راغونډې کړې دي، نور لاندې پاتې. معنی دا ده چې د 1.1 بلین چې کوم برخه راغونډه شوې دا غي یوازې 9.47% یا 9.4% جوړیږي چې ډیره زیاته کمه ده. په داسې حالاتو کې نړیوال وس دا فکرمندي خای چې طالبان او داغو چارواکي د مرستندو ادارو په چارو کې ګوتې وهي کچري او څنګه چې د ورلد بانک ریپورت هم دی چې د افغانستان اقتصاد قسم په خکېدو دی، خود دې لایف لاین هغه مرکزی ټکی چې دی لایف لاین یعنی د ملا غاړو کې چې کم دی یا د هغه بنیادی وینه چې کم اکسیجن چې ورکې دی اقتصاد ته هغه د نړیواله مرسته کدا کمیږي یا بنديږي د اقتصاد توګه په توګه د اقتصاد په توګه باندې تاسو مونږ په کوي د دې په اقتصاد باندې عمومي اقتصاد باندې او د غیر وروسته بیا په خلکو په ژوند باندې هغه زی څومره جوړی کې دي شي یا د غیر رغول بیا امکان لري. بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه وړاندې جناب بونیری صاحب تاسو ته یوسفزي صاحب ته فقیار صاحب ته ټولو ته سلامونه او ګران لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او دوهم غواړم چې د نورستان شهیدانو ته چې په پیښه کې شهیدان شوي دي او هغه افغانان چې ایران ته په قاچاقي لاره روانو په لارو کې شهیدان شوي دي هغوی ته هم جنت الفردوس غواړم او کورنیو ته تسلیت وایم. وروسته راځم دغه مسله چې تاسو یاد کړه یو خو د اوچا راپورونه دي، په دې کې شک نشته چې د اوچا په شان ادارې د دې لپاره چې نړیوالو څخه فند واخلي دوی داسې راپورونه جوړوي تر څو نړۍ ته خاصتا ملل متحد او نور اداراتو ته دا وخی یا ډونر هیوادونو ته تمویلونکو هیوادونو ته دا وخی چې په افغانستان کې یا د افغانستان په شان نورو هیوادونو کې ډیرو مالی مرستو ته اړتیا ده تر څو د فند واخلي او په خپل تطبیق کړي. یعنی دا د اوچا د راپور په اړه باندې. دومره خبره د افغانستان په اړه په دې کې هیڅ شک نشته دا چې لکومي ورځ طالبان حاکم شوي دي دوی د مؤسساتو کارونه په ټپه درولي، تقریبا مؤسسې ډېرې کمې کړې دي. په مؤسساتو کې حتی د ښځو په کار بندیز لګولی ده او د افغانستان ته لوی تاوان په دې خاطر رسولی ده. معمولا حتی د جمهوریت په وخت کې هم مونږ کله چې ځینې خدمات به د جمهوریت یا د دولت لخوا څخه نسوی ترسره کېدلی هغه به مؤسساتو ته په قرارداد ورکول. په ځانګړي ډول نړیوالو ډونرانو یا تمویلونکو هیوادونو مؤسساتو به دوی به غوښتل چې نورې مؤسسې په داخل کې دغه مرستې په خپله تطبیق کړي او مؤسساتو به معمولا موقت کارمندان لځان سره نیول تر څو هغه مرستې په مختلفو ولایتونو کې چې یا به سیلابونه راتلل یا به زلزلې پکې کېدلې، ځکه موږ د حوادثو ادارې دومره ظرفیت نه درلوده، اوس یې هم نه لري چې هغوی دغه طبیعي پیښو ته رسیدګي وکړي یا د هغوی یا د طبیعي پیښو د تاوان او ضرر څخه د مخه یو وقایه وکړي یا تدبیر ورته ونیسي تر څو د تلفاتو کچه یې راټیټه سي. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې هم هغه پیسې چې له نړیوالو څخه افغانستان ته راځي د افغانستان د جی ډي پی په رشد کې هم ډیره مرسته کولی شي، ځکه بالاخره دغه پیسې د افغانستان په اقتصاد کې څرخیږي، د افغانستان د اقتصاد دغه څرخوي او بالاخره افغانستان ته ګټه ډیره رسیږي. دوم هغه پیسې چې هغه د افغان ډایسپورا لخوا څخه افغانستان ته لیږل کیږي دا هم د افغانستان د اقتصاد په وده کې مرسته کوي او دا چې تر نن ورځې پورې د افغانۍ ارزښت د عقل ساتل شوی یو له نورو علتونو څخه چې هغه بانکونه اجازه نه ورکوي تر څو خلک ډېرې پیسې له افغانستان څخه وباسي یا صرافان په غیر قانوني ډول پیسې له افغانستان څخه وباسي. نور دلایل همدغه نړیوالې مرستې دي چې له افغانستان سره کیږي او هغه د ډایسپورا پیسې دي چې هغه په ډالرو په نورو اسعارو لکه یورو او نورو پیسو افغانستان ته لیږل کیږي. د افغانستان اقتصاد یو څه متکي کړی ده په دې شي او په پښو ولاړ ده. ولې دا چې طالبان فعلا دا ظرفیت لري که نه چې دغه ډول اقتصادي پیښو ته دغه ډول طبیعي پیښو ته لاسرسی ولري، حد اقل په وخت رسیدګي ورته وکړي. زه فکر کوم د افغانستان په اوسني حاکمیت کې دا ظرفیت شتون نه لري. یو خدا ده چې نړیوالو لاس ترې اخیستی ده، په رسمیت یې نه پېژني، لا یې هم دوی په تور لیست کې ساتلی دي او یا کله یې ګرې لیست ته واچوي کله یې تور لیست ته واچوي. بل دا چې افغانان اکثره بېروزګاره دي. مخکې به چې کله هم دغسې طبیعي پیښې وسوې نو د افغانستان ځینې د خصوصي سکتور سوداګر بلاړه، شخصي افراد بلاړل، هغوی به له خپلو پیسو څخه
د دغه طبي پیښو ځپلو کورنیو سره یو ډول مرسته کوله. اوس بدبختانه د افغانستان لسونه په داسې یو فقر کې اخته دي یا ژوند کوي چې هغوی حد اقل ولسونه نشي کولی تر څو له دې خلکو سره یو څه مرسته وکړي. البته د طالبانو چارواکي چې هغوی فعلا پیسې لري، پیسې ورته راځي، یا مثلا ګمرکاتو ته او مصروفیتونو ته او نورو مالي ادارو ته لاسرسی لري، دوی کېدای شي ډېرې پیسې ولري، کېدای شي دوی وکولی شي چې له دغه ډول ولسونو سره چې په طبیعي پیښو کې هغوی له منځه ځي، کورونه یې له منځه ځي او یا هم تلفات ویني، له هغوی سره مرسته وکړي. خو بدبختانه ما تر اوسه داسې مثال نه دی لیدلی چې دوی ورسره مرسته کړي. بیا هم هغه افغانان چې په ډایسپورا کې اوسېږي، په خارج کې دي، په دغه ډول طبیعي پیښو کې معمولا لوی لاس د هغوی وي او هغوی افغانانو ته مرستې ورلیږي. دا چې هغه مرستې بیا په شفافیت سره یا په روڼتیا سره په افغانستان کې تطبیقیږي او که نه، د دې حساب ورکونه هم شتون نه لري بدبختانه. یعنی هغه اکاونټیبلیټي پروسس چې باید شتون ولري. او همدرد صاحب، زما تاسو د اقتصاد پوه په توګه ما غوښتل چې تاسو د راتلونکي منظره چې د هغې خدوخال لږ موږ ته روښانه کړئ. یو خو تاسو د ډایسپورا یعنی بهر هیوادونو کې میشت افغانان چې خپل کورونو ته کم ریمیټنس لګي یا نغدي پیسې لګي، تاسو وایي چې هغه په اقتصاد کې کومک کوي، هغه نشي بندې دی، د هغې ضرورت دی. هغه یو افغان چې دلته د میاشتې 300 روپۍ بچ کوي یا ډالر یا پاونډونه، نو هلته مور او پلار یې ورته په انتظار وي، البته هغه به لیږل کېږي. د نړیوالو مرستو بندېدل یا د نورو هیوادونو کومکونه بندېدل چې دي، هغه د اوسني که څه حده پورې نړیوال وایي چې دا اقتصاد په خپله په ځای ولاړ دی، ښه دی، خو د ملا اډوکې چې دی، کوم چې لایف لاین وایي، هغه بهرنۍ مرستې یا کومکونه دي. که دا بندېږي، راتلونکي خدوخال د افغانستان د اقتصاد پرډکشن یا د هغې هغه شکل خود لیدل کېدی شي. تاسو ویلی چې څه کېدی شي، څونه اغېز به وي. ما اصل پوښتنه دا وه. جناب بنیری صاحب، په دې کې هیڅ شک نشته تر هغه پورې چې موږ خاصتا په د اوسني حالت کې نړیوالې مرستې که موږ ترلاسه نه کړو، که څه هم په اقتصاد کې دا ډېره واضح فارموله ده چې هیڅ هیواد هم په نړیوالو مرستو باندې نه ترقي کوي، نه اقتصاد وده کوي، نه بل باید د داخل څخه زحمت وایستلی شي. البته نړیوالې مرستې تر هغه پورې چې موږ یو ستراتیژي ولرو په اقتصادي پراختیا برخه کې، او دغه نړیوالې مرستې آسته آسته په هغه اقتصادي ستراتیژي کې موږ تطبیق کړو. لکه پخوا چې موږ افغانستان نېشنل ډیولپمنټ ستراتیژي درلودله او هغه کې موږ ملي برنامې درلودلې چې هغو ته لومړیتوب ورکړل شوی و. په هره برخه کې موږ یو ډېره لویه برنامه درلودله چې ډونرانو به هغه ته پیسې ورکولې او هغه پروژې به بالاخره تطبیقېدلې. دا چې په هغه وخت کې بدبختانه نړیوالو دا اراده نه درلودله چې افغانستان په خپلو پښو ودروي. اوس هم دغه نړیوالې مرستې که په افغانستان درېږي یا درېدلې دي، طبیعي خبره ده د افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې کمزوری کوي. ولې افغانانو ته پکار ده چې دوی د خپل اقتصاد د پیاوړتیا او د ودې لپاره په خپله لاس په کار سي او په نړیوالو مرستو باید ډېره اتکا ونه کړي. دوهم دا چې د نړیوال بانک لخوا څخه کوم بندیزونه چې د افغانستان په مالی سیستم لګېدلی دی، یا د IMF لخوا پرې لګېدلی دي، یا د امریکې لخوا هغه د افغانستان پیسې چې په سویس بانک کې بندې دي په میلیارډونو ډالره دي، د هغو نه راخلاصول دا ټول د افغانستان د اقتصاد په ځپلو کې مرسته کوي او بدبختانه نه پرېږدي چې د افغانستان اقتصاد وده وکړي. زه فکر کوم یوه حل لاره یې دا ده د دې لپاره چې هم د IMF بندیزونه له منځه لاړ شي، هم د نړیوال بانک بندیزونه له منځه لاړ شي، هم امریکا د افغانستان هغه پیسې چې په سویس بانک کې بلاک کړي دي یا یې بندي کړي دي، فریز کړي دي، د هغوی د بیرته انفریز کولو لپاره که چیرې په افغانستان کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه هم ملي مشروعیت ولري، هم نړیوال مشروعیت ولري، او هم د ټولو افغانانو فردي حقونه که د ښځو دي که د نرو دي هغه پکې تامین واوسېږي، هغه وخت به هم نړۍ موږ ته لاس راکړي، هم به موږ له نړۍ سره قدم په قدم مخته لاړ شو او بیا کولی شو چې د اقتصادي پراختیا په برخه کې کومه ملي ستراتیژي یا ملي برنامه یا پروګرام چې جوړیږي هغه په اسانۍ سره پلي او تطبیق کړو.